یو ټیټپوړي انسان ته چې له کبر او غروره ډک وي او هیڅ یې له وسه نه کیږي، څومره ټیټو پاس کیږي، څومره ورسره د اړیکو جوړولو کوښښ کوي، خو له خپل خالق عز وجل چې دغه انسان ته چې څه ورکړي تا ته یې درکولی شي، ولې ترې بې پروا یې؟ همدومره چاپلوسي او همدومره اړیکو جوړولو کوښښ له الله تعالی سره وکړه، والله په دنیا او آخرت به آباد وي. پوهېږئ الله تعالی څومره تا ته نږدې دی. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید. دا انسان موږ پیدا کړی دی او د ده د زړه په وسوسو پوهېږو او موږ ده ته له دې شارک نه هم نږدې یو. نو انسان نه تیر شه، خپل خالق ته رجوع وکړه، هر څه چې غواړي درکوي. د هغه په خزانو کې تا ته د یو څه په درکولو هیڅ کمی نه راځي. د انسانانو بې پروا شه او خپل خالق ته رجوع وکړه.